د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. اوس هم پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته چې زه ارزو صافۍ یې در وړاندې کوم. د خبرونو سرټکي. امیر خان متقي په 3 ورځني سفر پاکستان ته ځي. هلته نږدې 1.5 میلیون کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان لاس بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسه تمدید شوه. په باجوړ کې د پاکستان د پوځ پر ضد پراخ لاریونونه پیل شوي. امیر خان متقي په 3 ورځني سفر پاکستان ته ځي. هلته نږدې 1.5 میلیون کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په یو 3 ورځني سفر پاکستان ته ځي. پاکستاني رسنیو ویلي چې متقي به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبې پیلیږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره له مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار او نورو چارواکو سره پر امنیتي سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال ته د وتلو خبرداری ورکړی دی. دغه شمیر کډوال چې د POR کارتونه لري اقامه د جون په 10 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی و. د مالیې وزارت وایي د افغانستان لاس د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسه د روان لمریز کال تر پایه تمدید شوه. د مالیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پروسه د یاد وزارت د وړاندیز او د ریاست الوزرا له منظوري وروسته تمدید شوه او دا مهال د هیواد په 7 زونونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، کندوز او خوست، پکتیا کې پیل او په نورمال ډول روانه ده. سرچینې زیاته کړې چې د بې اسناده یو کلي موټرونو د ثبت او محصول په شته کړنلاره کې د خلکو اقتصادي حالات په پام کې نیول شوي او پر داسې لارو چارو فکر شوی چې د بې اسناده موټرو مالکین کولی شي څو خپلو موټرونو ته اسناد واخلي. یاد وزارت لیکلي له 1990 تر 2004 ماډل موټرونو ته په قیمت کې 10% تخفیف ورکړل شوی. د حکم له صادرېدو څخه تر 6 میاشتو پورې او له هغې څخه وروسته طی مراحلو کې تخفیف نه ورکول کیږي. دغه راز له 2015 څخه د کال تر ماډل 2015 پورې موټرونو ته په قیمت کې 40% تخفیف ورکړل شوی او ترڅنګ د ساده او زري وسایطو ګمرکي تعرفه 10% ته لوړه شوې ده. د مالیې وزارت د وارداتي تیز رفتاره موټرونو په اړه لیکلي چې له 2015 ماډل څخه د کال تر ماډل 2015 پورې په قیمت کې 25% تخفیف د پخوا په پرتله په نظر کې نیول شوی دی. یاد وزارت له خلکو غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او خپل وسایط ته قانوني سندونه ترلاسه کړي. په باجوړ کې د پاکستان د پوځ پر ضد پراخ لاریونونه پیل شوي. د راپورونو له مخې دا زرګونه کسان د باجوړ په عمري چوک کې راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان، سیاسي مشران او د بشري حقونو فعالان هم د دې لاریونونو ته ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شو عملیاتو درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ په سیمه کې د دوی په ټکو ترهګرو له منځه وړلو په موخه دا عملیات پیل کړي دي. په باجوړ کې دا لاریونونه وروسته له هغې پیل شول چې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د مروان په نوم د 2 ټولګي یو زده کوونکی ووژل شو. راپورونه وایي دا زده کوونکی پرون وژل شوی او نن یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. د پوځ د عملیاتو په پایله کې په زړه او کورنۍ د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. باجوړ د پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه ده. تېره میاشت د پښتنو ملتپال او سیاستوال مولانا خانزی په یو برید کې ووژل شو.